بل سبب مؤمنانو د منع المطر او د باران د منع کېدلو هغه کثرت الذنوب دی. کله چې په معاشره کې ګناهونه ډېر شي الله فرمایي ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. فسادونه ښکاره کیږي په وچ او دریابونو کې، بارانونه نه کېږي. اکرامه ته چا ویلي چې دریاب او بحر باران د څه ضرورت لري؟ هغه ورته چې دام ضرورت لري. کله چې بارانونه نه کېږي نو غواص او په وکو خون کې په دې دریاب کې چې رزق طلب کوي هغه کمیږي. ځکه بنا د یو تفسیر باندې چې بعضې میان دي او دارنګې بعضې حجرې دي چې کله باران کېږي نو هغې ته خوله وازوي، نو هغه څاڅکې د هغې خوله ته لاړ شي جوب ته، د هغې د وجې نه ملغللې او جواهر او د قیمتي اشیاء جوړېږي په دریابونو کې. دریاب اوبه هم تصفیه ته ضرورت لري، فلټر ته ضرورت لري. دا په دې بارانونو سره الله روزه تصفیه کوي، هغه ضرورت لري. وچه چې څنګه ضرورت لري داسې دریابونه هم ضرورت لري. کله چې ګناهونه ډېر شي مجاهد رحمه الله به ویلې چې ان البهائم تلعن عصاة بني آدم. وای دا بهایم چې دي چارپیان او دا زناور چې دي دا په دې ګناهګارانو باندې لعنت وایي او خیرې ورته کوي. ولې ورته خیرې کوي؟ د دې وجې د وجې نه چې منعنا القطر، وای زمن باران بند کړی شي ستاسو د ګناهونو د وجې نه. کله چې انسان ګناه کوي او د الله نافرماني کوي او خلاف کوي نو د دې د وجې نه الله رزق بارانونه دا بندوي. اکرمه رحم الله به ویل چې حتی الخنافیس والعقارب، وای تر دې پورې چې دا خون فساد چې دا په دې بیت الخلاګانو کې یو تور شی وي غټ شان دی او درنګ لړمان چې دی دا مري د دې وجې نه چې الله بارانونه نه کوي او د ګناهونو د بندگانو د وجې نه، او دا لعنت وای خیری کوي انسانانو ته چې تاسو د وجې نه په موږ باندې باران نه کوي. زما او ستا ګناه او معصیت دا شخصي نه ده چې ما او تا وکړه، د دې ضرر ټولې دنیا او ټول انسانیت ته رسي، حتی حیواناتو ته رسي، او دا انسان ملعون جوړیږي او دا ټول حیوانات دې ته خیرې کوي چې الله دې تباہ او برباد کا. ستا د ګناه د وجې نه په موږ باندې د الله رضت رحمت بند. ته چې نن بد نظری کې، ته چې حرامخوري کې، ته چې غش او دوکه کې، او ته چې د الله د حدودو نه وځي او د الله نافرماني کې، د دې د وجې نه دغه حیوانات درمن کېږي او هغوی د تکلیف رسي او هغه ستا ته خیرې کوي. داسې انسان به کله کامیاب شي. حتی علما وایي چې تلعنهم کل شی، وای هر شی په دې انسان باندې لعنت وای چې ستاسو د وجې نه په موږ باندې بارانونه نه کېږي. دا نباتات ته او دا حیوانات د دې وجې نه لعنت لیږي چې کله ګناهونه کېږي او باران الله بند کړي، د دې د وجې نه دغه خیر دا انسان به کله کامیاب شي او فلاح او کامیابۍ ته به ورسېږي چې هر شی ورته خیرې کوي او لعنت پرې وایي.